نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د درود ویلو حکم فرمایي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله عز وجل او د هغه ملائکه پر خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو د ایمان خاوندان یې، ای مؤمنانو، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي او هغه باندې سلام وایي په سلام ویلو سره. نو په دغه درود ویل چې دی، دا د هغه اذکار او عباداتو څخه دی چې ډیر ستر عمل ګڼل شوی. ځکه هم علما فرمایي چې درود ویل پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیروي کول دي، د الله اقتدا کول دي. ځکه الله سبحانه وتعالی خپل درود وایي، نو دا چې الله عز وجل په خپل پیغمبر درود وایي، مونږ او تاسو خو باید د هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایو. په درود ویلو کې د ملائکو څخه اقتدا ده. ملائکه د الله په قول باندې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایي، مونږ او تاسو باید خامخا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ولګو. همدارنګه درود ویلو کې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دغه د حقوقو څخه یو حق ادا کول دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عظمت او تشریف او مقام دی. اوس وخت کې مونږ او تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ارتباط نیولو بل وسیله نه ده پاتې. یوازینۍ وسیله چې مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیدګي حاصلولی شو، هغه زمونږ غږ اوري، زمونږ درود ته جواب ورکوي، زمونږ سلام ته جواب ورکوي، هغه درود او سلام دی. په همدغه اساس باید مونږ او تاسو وابستګي او تړاو د الله عز وجل دغه ذکر سره چې هغه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود دی، باید دغه ډیر ولولو. نو ځکه آیت کې الله عز وجل د خپل ځان څخه پیل کوي چې الله او ملائکه پر پیغمبر درود وایي. ای مؤمنانو، تاسو هم پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ولولئ. د درود فوایدو ته که موږ او تاسو وګورو، درود ډیر زیات فواید لري. په لومړي قدم کې خو د الله عز وجل د امر اطاعت کول دي، ځکه الله سبحانه وتعالی پر موږ باندې دغه درود ویلو باندې امر کوي، نو د الله اطاعت دی. دوهم دا دی چې درود ویلو کې د الله عز وجل له لورې د الله اکرام او عزت او توقیر او جلال دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت دغه عزت او احترام دی. ځکه بل آیت کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ای مؤمنانو، تاسو ما یاد کړئ، زما یاد وکړئ، زما ذکر وکړئ، زه به تاسو یاد کړم. په دې معنی که چیرې تاسو ذکر او دعا کوئ، ما یادوئ، زه به تاسو خپل ځان سره یاد کړم. او په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله څخه روایت کوي چې حدیث قدسی دی. الله عز وجل فرمای انا عند ظن عبدي بي، زه خپل بنده سره د هغه د ګمان مطابق چلن کوم. اذا ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي، هر کله چې زما بنده په خپل نفس کې ما یاد کړي، زه به خپل بنده خپل نفس سره یاد کړم. او که چیرې زما بنده ما په یو ټولي کې په یو ډله کې یادوي، زه به خپل بنده د ملایکو په یو ټولي او په یو ډله کې یاد کړم، چې هغه د دنیا د انسانانو د ټولي او ډلې څخه بهتر دی. زما بنده که ما ته یو لیشت را نږدې شي، زه به هغه ته یو ذراع ور نږدې شم. که زما بنده ما ته پیاده راځي، زه به په منډه ورته مخې ته ورشم.
په دې معنا که زما بنده لږ عمل هم کوي زه به هغه ته ډېر زیات اجر ورکړم، هغه ته به ډېر رحمت او خپل هغه محبت او شفقت څخه کار واخلم. نو بهترین شهرت چې علما فرمای هغه شهرت دی چې انسان په اسمان کې پیدا کی. په دنیا کې کته مقام پیدا کړي، که جاه پیدا کوي، که چوکۍ پیدا کوي، که منصب پیدا کوي، مال او دولت پیدا کوي، ته به شهرت حاصل کړي، خو دغه شهرت به ډېرو معمولي افرادو په نسبت باندې وي، په دنیا کې یو محدوده دایره کې به وي. بهترین شهرت ستا دا دی چې الله سبحانه وتعالی تا خپل ملایکو ته معرفي کړي، چې ستا شهرت ستا یاد الله سبحانه وتعالی د ملایکو په حضور کې وکړي چې زما دغه بنده زما یاد کوي، زما پر پیغمبر باندې درود وایي. نو دا چې ملایکې ټول تا په نیک صفاتو باندې په تقوا او پرهیزګاري باندې پیژني، دغه شهرت ستا په اسمان کې د دنیا څخه و ما فیها څخه بهتر دی. نو همدغه حقیقي شهرت دی چې انسان باید د هغې حصول دپاره کوشش وکړي. همدارنګه د انسان درود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. هر کله چې مؤمن پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، د درود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیږي، الله سبحانه وتعالی د پیغمبر روح بیرته ورته ورکوي، د خپل امتی د درود جواب ورکوي، د هغه د سلام جواب ورکوي، هغه پیژني، په نوم باندې پیژني. ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابو هریره صاحب روایت کوي، ما من احد يسلم علي الا رد الله روحي حتى ارد عليه السلام. هیڅ زما امتی پر ما باندې سلام نه وایي مګر دا چې الله سبحانه وتعالی زما روح بیرته زما جسد سره یوځای کوي، ما را ژوندی کوي، تر څو زه د خپل امتی سلام ته جواب ورکړم. نو دا چې ته پیغمبر باندې سلام وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وعلیکم السلام وایي. ته چې پیغمبر باندې درود وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم تا ته شفاعت کوي د قیامت په ورځ باندې. نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسو ته علما هم دا فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت کړی، د دنیا څخه د هغه رابطه قطع شوې. یوازینۍ وسیله چې اوس هم موږ کولی شو خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل رابطه قایم کړو، هغه په هغه باندې درود او سلام ویل دي. ځکه ته مستقیما پیغمبر ته سلام وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا سلام ته جواب وایي. او د صحابه کرامو عادت و چې دوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روضې تر څنګ ودرېدل او درود او سلام به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وایي تر څو د هغه جواب څخه برخمن شي. همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. تاسو خپل کورونو څخه قبرستان مو جوړوئ، خپل قبرونه په قبرستان مو بدلوئ. د دې مطلب دا دی چې خپل کورونو کې عبادت وکړئ، لمونځ وکړئ، قبرستان کې لمونځ نه کیږي. تاسو په خپل کورونو کې نفلي لمونځونه وکړئ، فرایضو دپاره مساجدو ته لاړ شئ. همدارنګه فرمایي چې ولا تجعلوا قبري عيدا، زما د قبر څخه میله مو جوړوئ. لکه موږ او تاسو چې ځینې هیوادونو کې مناطقو کې ګورو چې ډېر ناروا کارونه د قبرونو ترڅنګ کیږي. زما د قبر څخه میله مو جوړوئ، عید یا عیدګاه ترې نه مو جوړوئ. وصلوا علی، پر ما باندې درود ولولئ. که زما قبر ته راځئ، که تاسو لرې یاستئ، هر چېرته چې یاستئ، فقط پر ما باندې درود ولولئ. فإن صلاتکم تبلغني حيث كنتم، ستاسو درود ما ته را رسیږي هر ځای کې چې تاسو یاستئ. که ته د استرالیا نه درود وایي، هم ستا درود مدینه منوره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. که ته په افغانستان کې ستا درود ورسیږي، که ته په هر ګوښه د دنیا کې ستا درود پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. نو دا هماغه بهترینه وسیله ده چې زموږ د محبت اظهار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، زموږ ارتباط هغه سره قایموي، موږ پیژني، زموږ درود او سلام ته بیرته جواب راکوي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت څخه یو عظمت دی. همدارنګه درود شریف دا د انسان د سخاوت یوه نښه ده، د بخیلۍ د منځه وړل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته چې دی پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود نه وایي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک اوري او درود نه وایي، دې ته بخیل وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې فرمایي چې رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، د هغه انسان پوزه د په خاورو شي چې زما نوم د ده په حضور کې یاد شي او د پر ما باندې درود نه وایي. که ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم په خطبه کې اورې، که په تلاوت کې اورې، که د چا د خولې نه اورې، باید صلی الله علیه وسلم ولوستل شي. نو فرمایي چې د هغه انسان پوزه د په خاورو شي چې زما نوم د هغه ترڅنګ یادېږي او د پر ما باندې درود نه وایي. بیا فرمایي د هغه انسان پوزه د په خاورو شي چې د رمضان میاشت پر ده باندې راشي او د رمضان په میاشت کې د مغفرت مستحق ونه ګرځي.
او د هغه انسان پوزه د په خاورو شي چې د مور او پلار د ضعیفۍ په حالت کې موجود وي او د هغو د خدمت په وسیله باندې د جنت مستحق ونه ګرځي، د الله مغفرت ونه کړي. نو دلته په موږ او تاسو باندې هم دغه واجب دی چې کلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک اورو باید په هغه باندې درود او سلام ولوستل شي. او ځکه بل حدیث شریف کې چې حسین ابن علی رضی الله عنه روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیه. بخیل انسان هغه دی چې زما نوم د هغه په حضور کې یادېږي او د پر ما باندې درود نه وایي. نو دا چې یو انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اوري او درود نه وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته بخیل وایي ولو که د په دنیا کې سرمایه‌دار هم وي. نو په همدغه اساس باندې هر څومره ډیر چې موږ او تاسو کولی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم سره باید درود ولوستو، ولو که په هغه وخت کې انسان نه پاتې هم شي متوجه نشي وروسته د بیا دغه درود شریف ولولي. همدارنګه د درود په فضایلو کې دا هم ویل شوی دی چې په درود کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت دی، د هغه عزت دی او دغه شرف او مقام دی. ځکه الله عز وجل په قرآن کې موږ او تاسو ته فرمایي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا، چې تاسو په الله او د هغه په رسول باندې ایمان راوړئ او د هغه د رسول عزت وکړئ او د هغه وقار وساتئ، د هغه حیثیت او احترام وساتئ. نو تر ټولو نه بهترین څه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکرام او عزت او تشریف او تکریم پرې باندې موږ او تاسو کولی شو، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دي چې دا خپله د عزت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شرافت او د شرف نښه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د درود شریف په اړه باندې فرمایي چې د قیامت په ورځ به هغه انسان ما سره ډیر نږدې وي، زه به د هغه انسان ډیر شفاعت کوم چې په دنیا کې ما باندې ډیر درود وایي. ځکه فرمایي چې اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه، هغه انسان به ما ته قیامت کې ډیر نږدې وي، پر ما به د هغه ډیر حق وي، زه به ډیر شفاعت کوم چې هغه په دنیا کې پر ما باندې درود ډیر ویلی وي. همدارنګه دغه درود ویل مسلمانانو د انسان د مقام د لوړوالي او د ګناهونو او د خطایا او د عفو سبب ګرځي. انس ابن مالک رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى علی واحده صلى الله علیه 10 صلوات، څوک چې پر ما باندې یو درود وای الله سبحانه و تعالی به په هغه باندې 10 واری درود وای او د هغه نه بل 10 ګناهونه الله عفو کړي او 10 درجات او مقامات به ورته لوړ کړي. الله عزوجل یو درود باندې الله عزوجل 10 واری پرتا درود وای، 10 ګناهونه درته عفو کوي او 10 درجات او مقامات تا ته پورته کوي. نو په همدغه اساس باندې که انسان هر څومره ډیر درود وای د میزان به د قیامت په ورځ باندې همدومره ډیر دروند وي، همدومره ګناهونه به د هغه نه کمیږي. همدارنګه مسلمانانو درود ویل دا د انسان دپاره د دعا د استجابت سبب دی. ستا دعا قبلیږي که چیرې ته په خپل دعا کې درود ولولې. ځکه موږ او تاسو نه همدا غوښتل شوي دی چې په خپله دعا کې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ولولو. ځکه ما حدیث شریف کې راځي چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې دعا وکړه خو درود یې ونه ویلې په خپل دعا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عاجل هذا، دغه انسان په خپله دعا کې عجلې څخه کار واخیسته، یعنی صحابي دعا کوله په خپل دعا کې درود ونه لوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه انسان عجله وکړه په خپل دعا کې. بیا یې دغه صحابي خپل حضور ته راوغوښته او هغه پوهې کې تعلیم یې ورته وفرمایل چې کله دعا کوي اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هر کله چې تاسو دعا کوئ د الله حمد او شکر ادا کړئ او د هغې څخه وروسته پر ما باندې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ولولئ او د درود څخه وروسته خپل دعا او خپل حاجت وغواړئ. په همدغه اساس موږ تاسو چې اکثرا دعا کوو د مانځه نه وروسته یا نورو مناسباتو کې اول وایو چې الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. بیا دې نه وروسته دعاګانې کوو. نو دا هماغه امر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته کوي. همدارنګه درود شریف د انسان د ګناهونو د عفو او د مشکلاتو د لرې کېدلو سبب دی. که انسان هر څومره ډیر درود وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو دغه انسان به الله سبحانه و تعالی ګناهونه ورته عفو کړي او د دنیا مشکلات به ورته الله عز وجل حل کړي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې ابی ابن کعب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من صلاتي. یا رسول الله زه پر تا باندې ډیر درود وایم
خو بیا هم ما ته ووایه چې زه څومره درود پر تا ووایم. ما ته د درود شریف د لوستلو اندازه بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ما شئت. قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هر څومره ډیر لوستلی شي. صحابي ویل یا رسول الله د خپل دعا څلورمه حصه درود ولولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که چیرې دې غوښتلی وي مګر که دې نه هم زیات ولولې بهتره ده. بیا د صحابي ویل چې یا رسول الله نیمایي دعا درود ولولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که چیرې دې نه هم زیات وکولی شي بهتره ده. ویل یا رسول الله درېیمه حصه د خپله دعا درود ولولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که دې نه هم زیات کولی شي درته بهتر ده. ویل یا رسول الله ټول درود درته ولولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل که چیرې دا کار دې وکړه الله به ستا ټول مشکلات حل کړي. یعنی هغه حاجت چې ستا په زړه کې دی، هغه سوال چې ته د الله څخه غوښتنه کوې، هغه مشکلات چې پر تا باندې دنیا کې راغلي، که ته یې په خوله ونه غواړې هم د دغه درود په سبب الله عز وجل درته حل کړي. یعنی څه چې ستا په تصور کې دي، څه چې ستا په ذهن کې دي، هغه ټول به الله عز وجل درته حل کړي. نن وخت مسلمانانو مونږ او تاسو ګورو چې کورنۍ مشکلات لرو، تشویشونه لرو، پریشانې لرو، د اولادونو څخه شکایت کوو، د مېرمنو څخه شکایت کوو، د خاوندانو څخه شکایت کوو، نور مشکلاتو څخه شکایتونه کوو، مګر الله ته رجوع نه کوو، درود شریف ته رجوع نه کوو. در حال دا چې درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ته اطمینان وربخي، سکون وربخي، آرامتیا وربخي، د انسان مشکلات خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان ټول حاجتونه به الله عز وجل پوره کړي. که ته مریض یې، که ته قرضدار یې، که ته د اولاد څخه شکایت لرې، که مېرمن څخه شکایت لرې، خاوند څخه شکایت لرې، کورنۍ مشکلات لرې، قرضدار یې، دغه ټول به الله سبحانه وتعالی غیر د دې نه چې تا غوښتلی وي الله عز وجل به درته حل کړي. ځکه همدغه قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا تکفى همک ویغفر ذنبک. الله به ستا پریشاني، ستا تشویش، ستا مصیبتونه رفع کړي او تا ته به ګناهونه عفو کړي. نو دا چې خپل الله عز وجل ستا تشویشونه او پریشانی او مشکلات لري کوي، دې نه بله ګټه خبره نشته. دا چې ستا ټوله ګناه الله عز وجل درته عفو کړي، نور ته څه غواړې په دنیا کې؟ ستا ټول ګناهونه به عفو شي، ټول مشکلات به حل شي. نو هر څومره چې ډېر کولی شو مسلمانانو د درود شریف لوستلو څخه باید کار واخلو او درود شریف په هیڅ وخت کې باید هیر نه کړو. که انسان اوزګار وي، که موټر کې ناست کار چېرته ستا ژبه باید همیشه د الله په ذکر باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په درود باندې همیشه لوند وي، همیشه ذکر سره مشغول اوسېږو. همدارنګه د درود شریف په اړه باندې بار بار موږ نه دا پوښتنه هم کیږي چې د درود الفاظ څه شي دي، څه رقم درود ولولو. دغه درود شریف چې موږ او تاسو په مانځه کې لولو دا په ډېرو احادیثو کې ثابت دي. تر ټولو بهترینه دعا دغه دعا ابراهیمي ده یا درود ابراهیمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا تر ټولو بهترین او جامع ده. اگر چې د درود الفاظ نور هم په احادیثو کې راغلي دي، خو دا په ډیرو احادیثو کې راغلي، جامع ترین پکې هم دا دی. که څوک وایي چې زه ډیر درود ولولم او لنډ کړي، نو بیا دغسې هم لوستلی شي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیه. 5 الفاظ دي تقریبا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیه. نو دا جامع دی او مختصر دی. په دغه شکل باندې بیا ته ډیر درود شریف لوستلی شي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیه. دا چې درود شریف موږ په څه وخت کې ولولو، خاص وخت حتمی نه ده چې ته یو مشخص وخت کې ولولې. هر وخت کې درود شریف باید ولولې، مګر بیا هم ځینې اوقات او ځینې ځایونه دي چې هلته درود شریف خاص فضیلت لري. یو د اذان څخه وروسته دی. هر کله چې انسان اذان اوري، د اذان څخه وروسته درود خاص فضیلت لري. همدارنګه کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم مبارک موږ تاسو اورو، هغه وخت کې درود خاص فضیلت لري. د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په شپه باندې درود خاص فضیلت لري. هغه انسانان چې دوی حج یا عمرې ته ځي، د صفا او د مروه د غونډې په سر باندې درود شریف ډیر فضیلت لري. د اختر په ورځ باندې درود شریف ډیر فضیلت لري. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیارت ترڅنګ هلته درود شریف ډیر فضیلت لري، ځکه مستقیما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوري او تا ته جواب درکوي. دین علاوه چې په هر وخت کې او هر لحظه کې انسان وکولی شي په درود شریف باندې باید انسان ژبه لمدوي. الله سبحانه وتعالی دې ماته او تاسو ټولو ته توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.